دا په سکرین باندې ټابلیټ کچري تاسو استعمالوي نو اول د دینه ځان خبر کې چې په اصل کې دا استعماليږي څه د پاره. نو د دې ټابلیټ نوم انټي ټوکس دی او دا استعمالي کچري د انسان خېټه خراب شي ډایریا ورته وشي دستونه ورته وشي یعنی پیچس ورته ولګيږي خو هغه پیچس هغه دستونه هغه ډایریا چې د وایرس د وجې او د پیراسایت د وجې شوي وي او د دې سره کچري دغه په وجود کې دنه هغه طاقت کمزوري وي یا کار نشي کولای کم چې د بیمارو سره جګړه کوي. او دریم دا کچري انسان ته هلمن انفیکشن شوی وي یعنی د چنجو خرابي وي دغه په خېټه کې دنه هغه ته پر استعماليږي. او سلورم دا کچري انسان ته ګیسټرو انټرایټس ورته ویل شي هغه وی هغه د پر استعماليږي او دا غي مطلب دا دی چې موږ پښتو کې ورته دا ویل شي چې چاته د معدې زکامي کم ته چې سټمک فلو ویل شي چې دا غي علامات دا وی چې انسان ته ډایریا وی نه خېټه خرابوي په معده باندې درد او په خېټه باندې درد او کله نا کله دا غي سره په انسان باندې تبه راځي کم ته چې فیور ویل شي او ورسره الټي هم راتلی شي. خو اوس دا ټابلیټ کوم چې انټي ټوکس دی دا حامله زنانه استعمالولی شي او کني شي استعمالولی. نو دا ټابلیټ په پریګننسي کټګوري بي ورته ویل شي په هغه کې راځي او دا غي مطلب دا دی چې دا ټابلیټ په هغه زناورو استعمال شوی دی د چا په خېټه کې چې بچیو خو هغه زناورو دغه بچو ته نقصان نه دی رسولي. نو اوس هغه زنانه کوم چې حامله وي دا ټابلیټ په خپل مشوره باندې هرگز نشي استعمالولی. نو کله هم چې دا زنانه دا ټابلیټ استعمالوي نو ډاکټر به ورته لیکي او کله چې ورته ضرورت ډیر زیات وي نو بیا استعمالولی شي. نو کچري دا معلومات انفارمیټیو وي د خپل فرند سره شیر کړئ او دغه شان معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. شکریہ.